کې دا طاقتونه چا پیدا کړي دي؟ الله. دا نور اوس په امید له کار کوي لګیا دي ستا دپاره الله پیدا کړي دي، دا خو الله پیدا کړي. هغه ماشوم نه خدای ګوره چې مور دینداره ده، مور خبره مې دی پورې کوله، د هغې ماشوم نه خدای څوک جوړ کړل؟ خبرې ته د هغه نه یو لوی شخصیت الله د هغې کاکي نه جوړ کړ، پوټیني نه خواجه قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه ته جوړ شو. نور لوی شخصیت دا د مور د تعلیم د برکت نه چې په لکونو کافران هندوان او سیکان خدای پاک د هغه په لاس مسلمانان کړل، په لکونو زرګونه هم نه، لکونه هندوان او سیکان مسلمانان شو. اوس هم د هغه قبر له هندوان راځي ورته ناستي چې کله جنازه ده په لکونو تعداد کې خلک دی، لوی شور دی او شغرب دی او جنازه ده. یو سړی پاسید وی خدای مو بخښه یو اعلان واورئ، خلک چپ شو. وی د دې خواجه صاحب یو وصیت دی هغه درته اورم. خلک غلي شو چې څه وصیت دی؟ ټول چپ شو. جنازه به څنګه اخري سبتر اواز څنګه رسي؟ ټول چپ شو. وی د یو وصیت کړی دی چې زما جنازه به عام سړی نه کوي، هغه سړی به کوي چې هغه کې یو څو شرطونه وي. لومبي شرط پکې دا دی چې په خپل ژوند کې به تهجد نه پرېښي چې کله بالغي. تهجد خو یقینا ډېر خلک به کوي، لیکن بعض انسان ناجوړه شي چې ته میلمه شي په سیر سفر کې تلوارې نو تهجد پاتې شي. نه چې بالکل په بلوغ نه پس د تهجد په زندګۍ کې نه پرېښي. نو دې کې څه ته اشاره شوه چې تهجد کوي نو فرض مونځ او نو نفلونه به هم کوي. نمبر 1 دویم داسې سړی به چې د ماسپښین نه او د مازدیګر نه مخکې دا سنت موقت د ماسپښین نه مخکې خو څه کوي چې هغه زاید 4 رکعاته نفل به هم کوي، دا به هم چېرته نه پرېښي. ماسپښین نه مخکې 4 رکعاته نفل، بیا ورپسې سنت موقت، مازدیګر نه مخکې 4 رکعاته نفل، دا کوئ ښه، ډېر لوی برکت دی، دا به یې نه پرېښي. دریم هغه سړی به چې چېرته په غیر محرم یعنې داسې انسان چې هغه قتل و تمني په هغې نظر نه لګېدلی پردی ښځه باندې یا بغیر د ویښتو هلک باندې داسې نظر به نه لګېدلی، او په زندګۍ کې به د تکبیر تحریم هم نه تلي، او خامخا انسان نه کله لاړه شي. ټول خلک چپ شو او جواب شابه دې صفت باندې کې څوک یې هغه راشه. دې خواجه صاحب وصیت دا دی چې دا صفت پکې نه زما جنازه به نه کوي. غلی شو، څوک غږ نه کوي. یو سړی را پاسېد، سر یې پټ دی، مخ باندې څادر اچولی دی. چې څنګه راغی خواجه صاحب دې قبر ته دغه ته ودرېد کټ ته. وایي ستا کار خو به وشي خو مونږ دې رسوا کړو، ستا کار به ستا جنازه به وشي خو مونږ به رسوا کې. ښه اعلان یې وکړ ټولو خلکو ته، اعلان واورئ ما دا ال نه وې خو دې بې جنازې اوس ښخېږي، د ده وصیت تا دی. او غلی شم چې بل څوک به راشي خو لکه چې تاسو کې په دې صفتونو څوک نشته، وی نه هېڅوک هم په دې صفتونو نشته. وی ښځه الله د دې اسمانونو او ځمکو رب ګواه کوم چې زه کله نه بالغ شوی به نو ما تکبیر تحریمه د امام سره نه دی پرې پاتې، په زندګۍ کې تهجد مې نه دی پرېښی ژوند کې، او نه مې چې ته پردي هلک ته او پردی ښځې ته په بد نظر کتلی دي، او د ماسپښین او مازدیګر نه مخکې دا زاید سنت نفل دا مې په ژوند کې چېرته نه دي پرېښي. دا صفتونه ما کې شته. خلکو وایي چې دا به څوک زبرګي او د کمې زمانې ولی الله به چې مخ یې ښکاره که د زمانې بادشاه سلطان شمس الدین التمش بادشاه کې هم چې خدای د چا نه کار لې غشتي شي. دا نه چې ګنې ټول مالداران او ټول بادشاهان او ټول د پیسو والا دا ټول ګمراهان دي، نه 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 داسې نه ده. دا ته ما ویلو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نو مالدار بل څوک چې وفات شو خزانه کې 50 کروڑه درهم پراتو، 50 کروڑه درهم، سونه لوی سړی د زمانې ولی الله. دا نه چې ګنې صرف غریب به جنت ته ځي او مالدار به نه ځي، نه، مالدار چې خدای رضا کوي د دین ډېر کار دی کولی شي. حضور پاک له ځل غریبانان رادل صحابه وی صاحب د الله رسوله وی مونږ هم مونځ کو دا مالدار هم مونځ کوي، مونږ هم روجې نیسو دوی هم روجې نیسي، او دوی صدقې کوي مونږ سره مال نشته صدقې نه کوو، دوی خیراتونه کوي مونږ سره مال نشته نه کوو، مونږ به څه کوو؟ نو نبی علیه السلام مبارک ورته تسبیحات خلوی دا وایه، دا وایه تاسو له به خدای د مالدارو نه زیات فضیلت درکړي. هغې مالدارو صحابو چې اورېدل هغه تسبیحات هغې هم شروع کړل. بیا هغه غریبانان رالل وی د الله رسوله هغې خو هغه تسبیحات شروع کړل، نو هغوی هم هغه تسبیحات وی مونږ هم وایو.
هغه منځونه غیم کوي روزي غیم نسی او غیب کې صدقې کوي بذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دا د خدای فضل دی چې چاله ورکوي نو بده کې تاسو څه دي نو مالدار سره چې د خدای یاد کی عبادت بدنیو کی ور سره عبادت مالی مو کی د خدای ډیره مرتبه ورکوي د زمانه بادشاہ سلطان شمس الدین التمش هغه کې دا صفاتونه ګوره مور د ماشوم تربیت وکړه څومره بهترین شخصیت ته جوړ شو او جنازه څنګه وشوه او چا ولا جنازه وکړه دا د مور تربیت مور چې پاکي بچي به پاک لويږي بس لنډه خبره ده مور چې نیک عمل او صالح او دیندار ای د دې مور د هغې لومبۍ مدرسه ده که نه بچي به دغه پاکه مدرسه کې سبق ووایي بچي نه به یو ډېر صالح بچی جوړېږي د حسن بصري رحمت الله علیه یو مرید وه ښځه وه درس کې به ورسره ناسته وه پخوا زمونږ د علماو سره باقاعده درسونو کې پرده به یې تړلې وه پردې نه پورې غاړه زنانه به ناستې وې سړو به هم دین اورېده او ښځو به هم دین اورېده هغې یو ماشوم زیو او پلار یې د دغه ښځې خاوند د دې ماشوم دا پلار مړ شو یتیم پاتې شو یتیم اکثر بې سره بعضې وخت کې چې تربیت یې ونه شي نو بې سره لوي شي پلار یې ني د یارې سړی ني دا ماشوم یتیم لوی شو خو بې سره د پلار چې څه نقدیت و هغې ټول په کباپونو او رباپونو په ګنده بازۍ دوړه کړه جایداد خرڅوه کورونه خرڅوه چې څه د پلار مال دولت او خزانه وه هغه په چنګ رباب ختم کو مور به ورته نصیحت کوي بچې دا ته څه کې او چې د پلار مور نه ونه بې درېغه مال پاتې شي او لاس پیا پې نه کړی دی لیکن هغه هم دغسې کوي بچې دا څه کې ته خو مونږ دی له نه وې غوښتې د الله نه مونږ خو دی له غوښتې چې تا نه خدای پاک یو نیک ماشوم جوړ کړي دینداره ده نه جوړ کړي عالم ده نه خدای جوړ کړي او حسن بصري رحمت الله علیه به هم کله کله بوته استاد جی د ته نصیحت وکړه هغې غریب به مو ته نصیحت وکړه ورونو چې لوښې ګندۍ په نصیحتونو نه پاکېږي داسې ده که نه چې بالټي وي بالټې او ګنده اوبه پکې پرتې وي که سوچه غوړي م ورچې پلیتېږي به که شات هم پکې چې په هغه شاتو نه پاکېږي که پیم پکې چې په پیو نه پاکېږي دا هر څه خشته اوبه د زمزم اوبه پکې واچوه نو د زمزم هغه اوبه دې هم خرابې کړې ته دا لوښې پاک کا دا ګند ته لر که ویوینځه نو بیا پکې پیم اچوه شات هم اچوه اوبه هم پکې اچوه هر څه پکې اچوه ګنده نو چې کم انسان دننه وجود ګندی که نه د ابوجهل وجود ګنده و دننه نو د پیغمبر علیه السلام نه به قرآن ورسه اورېدل خو لیکن هغې څه فایده نه رسوله او کم صحابه کرام چې رالل پیغمبر علیه السلام ته کېناستل چې ورېږه موږ څه دین زده کړو او لوښې پاک که غوږ یې کېښود نو بیا هغه پاک څیزونه ورننوتل خدای ته صحابه جوړ کړل د دې هلک لوښې ګنده و حسن بصري نصیحت هم کوه قرآن هم وایه احادیث هم وایه ایسه سر پې نه کوه مور ته به یې لاس تېرې دا وې مورې وخت دې راله ضایع کړ یا مورې وخت ماله ضایع کې مور به ورته یې بچې ګوره دیندار شه ګوره آخرت زه آخرت ته پېښه او ته پېښه ته منځونه کوه په ما څه کې حسن بصري به وله غریب راوست کور ته زما دې بچي له کور ته راشه جرګه پې کوم که په دې سم شي نه سمېده چې نه سمېده مال یې دوړه کوه خیره کې ناجوړه شو چې کله دې ناجوړه شو او د اخري د ژوند نه مایوسه شو نو مور ورته کېناسته بچی اوس به څه کې اوس تا خو چې آخرت نشته اوس ور روان یې که نه تا خو به قبر څه ته وایي اوس قبر له روان یې که نه اوس به څه کې زه راځه بچې داسې کوو اوس را سره لاړ شه حسن بصري له چې دعا درته وکړي اوس توبه وباسه نو خدای به در باندې رحم وکړي مورې اوس به داسې چېته وشي ما خو ټول ژوند کې چېته نه نیکی کار نه دی کړی ما خو هغه د پلار پاتې شوې پیسې په جوارۍ باندې په ډمتوب او په دې قصو پیسو لزولې دي وی ته خیر ته ما سره زما استاد له لاړ شه وی مو زما خپو کې طاقت کم دی کم دی تلی شي وی دلی راولم یاره که دې راوسته نو بس په سچه توبه وباسم لاړ حسن بصري له مورې بوډۍ لاړه غریبه ورته کېناسته استاد جي زما هغه زوی ناجوړه دی څه پې وکړم ته را سره لاړ شه دعا به م ورته وکړې او بس توبهګار کېږي نه بس نور به یې زوی راته نه وې ښه خولې راله ستړې کړه دلته ورته نصیحت کوه کور ته وله ځه نور به د زوی کش راته نه کوې ستا زوی له نه ځم غریبه مایوسه راله چې راله زوی ته وایي ګوره دې ته ستا بدقسمتي ورسېدله چې نن زما استاد ستا له خواله نه راځي وی زه داسې وکړه مورې زه به الله ته جاړم خو ته دې استاد ته دې ووایه چې جنازه خو را باندې وکړي که نه چې مړه شم
دا مور بیا ورپسې لاړه یو استاد جي کله راغلی زما زوی توبه وباسي نه ځم وی ښه نو که مړ شو جنازه به پکې چېرته خو ځمه وی ستا په زوی جنازه هم نه کوم ملاله پوخ کړی دی کور ته ورته لاړ شه نصیحتونه ورله کوه دلته دې راوت نصیحتونه کوه توبې وباسه بیا دین پورې ټوقې کوه جنازه هم پې نه کوم ځه دا چې غریب راله جاړي ټول ډوبه ټپه اوښکو لمده شوه بچې ستا بدقسمتي دې حد ته ورسېده چې نن حسن بصري ستا جنازې له نه راځي هغه هلک څه وایي مورې بس ټیک ته چې نه راځي بس زما الله دی زما توبه ده بس او یقین مې دی چې ما به خدای بخي خو یارېږم ځکه ټول عمر مې په دغه کې تېر که په ګمراهۍ کې خو داسې به وکړي مورې زما یو وصیت یو درخواست مې واوره چې حسن بصري مې جنازه نه کوي نو معلومېږي دا چې هېڅوک به مې جنازه ونه کړي او نه به مې څوک قبر کړاله وکنئ دا مهرباني به وکړې چې سارا نوځې زما د خپه کې دا لوپټه واچوه او بار مې راکاږه یو ډنګ کې مې وغورځوه بس دا اعلان ورسره وکړه چې کم بچې بدعملي دقه سزا ده بس نور پرېږده جنازه او لمبول هر څه پرېږده او دې کې د غریب نه سا ووته چې ساعت یې ووتله مور ورته ناسته ده جاړي دې کې دروازه ووالې شوه چې دروازه ووالې شوه دې مور اواز ورکړه څوک یې وی حسن بصري ما وی څنګه رالې صاحب ته خو نه راتلې که نه هغه زوی خو مې مړ شو یو ما ته پته ولګېدله ما ته خوب مې ولید په خوب کې الله مې ولیده پروردګار راته دا فرمایل چې اے حسن بصري ته زمونږ د ولایت او د دوستۍ څنګه دعوه کې چې د ما یو ولی دوست مړ دی او جنازه پې نه کې اله شابه کفن مم وله مونږ ورکو غسل چې مونږ ورکو جنازه هم پې وکړو او قبر ته یې ښکته کړو الله څونه مهربانه ذات دی زما د قسم یې که د خدای نه مهربانه بل څوک دی ډېر مهربانه ذات دی خلق لګیا دی خدای نه مني ډوډۍ ورکوي خلق لګیا دی کنزل ورته کوي چې دا وایي څوک وایي د خدای زوی دی دا خدای ته کنزل کول دي چې څوک وایي د خدای خضر دا ورته کنزل کول دي خلق لګیا دی نبي علیه السلام فرمایي چې الله وایي حدیث قدسي چې بني آدم ما کنزي څوک وایي عیسی علیه السلام یې زوی دی څوک وایي بي مریم یې ښځه ده ما ته کنزل کوي او بیا هم زه ډوډۍ ورکوم څوک یې نه مني وي خدای نشته او بیا هم ډوډۍ ورکوي څوک وله شریک ګوري او بیا هم وله ډوډۍ ورکوي څوک یې نافرماني کوي او بیا هم وله ډوډۍ ورکوي عزت ورکوي ژوند ورکوي د دې نه لوی ذات د رحمت والا بل څوک کیدی شي نشي کېدی لیکن دا د ماشوم سره دا چې ښېګړه وکړه دا د چا د برکت نه وشوه دا چې پر اخر وخت کې ولی جوړ شو او الله والا حسن بصري جنازې له رالیږي دا د دې مور د برکت نه مور ورته ناسته راخوا کېږي ته نه چې ښځه نیکه شوه بچې به نیکي دا قانون دی دا قاعده ده او چې ښځه بدعمله شوه دا د یقین مه ساته چې بچې به نیک عملی زنانو ته قرآن وښایه جینکو ته دین وښایه بهشتی زیور د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه کتاب دی بهشتی زیور او پښتو کې ترجمه د جنتي کالی ورته وایي او ته کور کې دی چې هغه وایي دا حدیثو د کتابونو اردو کې ترجمه شتا ولا راوړی پښتو کې ترجمه شتا ولا راوړی د دین مدرسې دي شکر الحمدلله دومره ډېرې شوې چې د حد نه وتې هغه مدرسو د خپلې ماشومانې داخلې کې چې دین زده کړي اخلاق زده کړي علم وکړي قرآن زده کړي قرآن په صحیح طریقه تلفظ وکړي منځ وکړي پرده په وکړي دا په دې خپلو ماشومانو جنکو کې دې کې د دویم خیر دی ژوند یې ښه شو او ستاسو هم پکې خیر دی زموږ معاشره چې ګنده ده خو د ښځو د بربنډتوب د لاسه ګنده ده که نه د یورپ او زموږ په معاشره کې څه فرق دی هغه معاشره ګنده ده دین نشته زموږ معاشره اسلامي ده چې اسلامي پتوی اخلاق او پرده پکې اوس خو ډېر خوشحاله شم کله کله سهار وختي د مدرسې ته چې ځم په دې لاره ځم د ماشومانې جنکۍ د سکول ته ځي نو بورقې پکې د ډېرو په سري یو زمانه کې چې زنانو ته به د بورقې وې خندل به وه پورې او شټل کاک مونږ ته په سری د به شټل کاک په سری اوس الحمدلله یو شی بل طرف ته روان دی اوس څومره چې د دین خلاف کوششونه شروع دي هغه ما الله تعالی د دین محبت او مینه د انسان په زړه کې اچوي په دې لاره زه سکول ته ځم ډېرې جینکۍ مې ولیدې ډېرې لږې ده ډېرې جینکۍ چې برقو کې سکولونو ته روانې دي یا د سکول چې چوټې وي ډېرې ماشومانې مې ولیدې چې برقو کې روانې دي دغه ماشومانې چا د کور وشړلې څه که دې سبق ونه وي
ورقې والا جینه کوله. د خدای په مقابله کې لونه مه خوشحاله وی، د خدای په دین یې خوشحاله کې. که لور دنه د بېدینۍ مطالبه کوي، بېدیني دنه غواړي، بې حیایي دنه غواړي، رحم پې مه کوه، قطعا پې رحم مه کوه، په دې مه خوشحاله وه. دین ولا ورکا په دین یې خوشحاله که، پرده ولا ورکا په پرده خوشحاله که، حیا ولا ورکا په حیا باندې خوشحاله که. ښځې جنت ډېر په اسانه ګټلی شي، سړي ته ګران دی او ښځو ته آسان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي المرأة اذا صلت خمسها، کومه ښځه چې پنځه منځونه کوي، وصوامت شهرها او د رمضان روجې نیسي. د زکات او د حج ذکر پکې ذکر رانغی چې اکثر د ښځو سره مال خونی د خاوند مالی وي، نور که مال وسره زکات پم ورکوي او که د حج پیسې وسره پوره شوي حج بم کوي، هغې خپل شرطونه دي. خو اکثر ښځې د خاوند لاس ته ناستي، دا ټکې به ځکه نبي علیه السلام ونوي. منځ کوي، د رمضان روجې نیسي، ورپسې راځي واطاعت بعلها، د خپل خاوند تابعداري کوي، واحسنت فرجها، او د خپل اندامونو حفاظت کوي، د خپل اندامونو. فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، دا ښځه چې د جنت په کومه دروازه داخلېدل غواړي وردننه دي شي. د خاوند تابعداري به هم کوي. ګورم بعضې ښځه هغه د خاوند سره جګړې کوي، زبان درازی او خاوند سره چغې وی او خاوند ته په سپک نظر ګوري، دا ډېره لویه ګناه ده او ډېر لوی جرم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه ښځه په دنیا کې خاوند سره جګړې کوي، وی په جنت کې د دې سړي چې کومه ښځه ده، کومه حوره ده، هغه خیرې کوي چې ای ښځې خدای دې هلاکه که، دې سړي ته ولې دا بد رد وی، ولې ورسره جګړې کوې، تا خو د څو ورځو میلمه تا سره اوس به درنه جدا شي، موږ له به راځي. د جنت حوره دې ښځې ته خیرې کوي. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده، هغه دا یو تمنا او امید وکړه چې یاره حضرت علی رضی الله عنه لور وه، ام کلثوم یې نوم و، یاره که علي صاحب ته وی ماله دې دا لور په نکاح راکړه. عربو کې دا اوس هم دا رواج دی چې دا پکې نشته چې دا دواړه عمر برابر دی، او که نه سړی به د ډېرې زمانې وي او جینۍ به وړی په نکاح اخلي، یا ښځه به ډېره عمر رسېدی او هلک به د کم عمرې په نکاح اخلي. دا رواج په عربو کې نشته، هغه زمانه کې هم دا شی نو. علي صاحب ته وی که دا لور دې په نکاح راکړه، وایي زما دا خواهش دی چې زما او د پیغمبر علیه السلام وروستو نسب یو شي، ساره دې لور او زمانه چې کوم اولاد پیدا شي، یا به زما اولاد یا به د رسول الله مبارک هم نصیب، دا مې شوق دی. وی داسې کار دی زه به هغه لور درولېږم، څادر به وله ورکم. ای واړو چپ شه، واړه چپ شه، د دې دا واړو سره دغه کوله، دا بس کښېنه، بس وتښتېده. نو زه به دې له څادر ورکم، نو که دا جینۍ دې خوښه وه نو ورته وایي چې څادر مې خوښ دی، او که دا جینۍ دې نه وه خوښه وی څادر مې نه دی خوښ. ډېره ښه ده، دې څادر واخېسته او عمر فاروق رضی الله عنه کره لاړه. نو چې څنګه لاړه څادر یې په اوږه دی، وی پلار مې رالېږلی یم، دا څادر یې تا له رالېږلی چې دا دې خوښ دی او که نه. نور خو جینۍ سره نه ده خبر. حضرت عمر یې دې خپو ته کتل، حکیم حیا او مخ ته خو یې نه شو کتل، خپو ته یې کتل. جینۍ پوه شوه، خپو ته یې کتل چې د خپو رنګ معلوم کړي، اندازې نه پته ولګئ چې خپو ته یې کتل. هغه جینۍ هم د چا لور وه، د حضرت فاطمې لور وه رضی الله عنها، د حضور پاک نو سیوا. داسې ورته ګوري، وی امیر المؤمنین، وی د ما د خپو ته ولې نیغ نیغ ګوري، وی قسم دې که امیر المؤمنین نه وي که نه، وی سترګې به مې در نیستې وي، ما له څادر راوړی دی چې څادر وګوره چې خوښ دی او که نه، ته د ما خپو ته نیغ نیغ ګورې. د مسلمانانو بادشاه غږ درته نه ګوري، سترګې به در نیستې وي. بادشاه ته څوک او عمر ته به داسې څوک څنګه ووایي، ورته وی ښه د پلار ته وي چې څادر مې خوښ دی، چې څنګه کور ته راله، وی بابا څادر یې خوښ دی. بابا وی ښځه عجیبه بې حیا و، حیا پکې بالکل چپشه بچې صحابي دی امیر المؤمنین، نو وی زما خپو ته یې نیغ نیغ کتل. وی ما خو ورته وی که د مسلمانانو بادشاه نه وي سترګې به مې در نیستې وي. وی بچې دا د خاوند دی ځکه یې د خپو ته کتل. بس غلی شو، په نکاح واخېسته، چونکې دا خو د ساداتو کورنۍ نه وه، د حضور پاک نو سی وه، او عمر کې هم کشره وه، نو لږې جګړې مګړې به ورسره کول. یو سړی چې ته یو سړي سره ښځې جګړه کړې وه، هغه راغې امیر المؤمنین ته شکایت کو چې ده ته شکایت وکړم چې ما سره ښځه جګړې کوي او اواز را باندې راوباسي. بادشاه ته خلک شکایت کوي چې راغې اوس د حضرت عمر فاروق سره دا اوس بل تیزه ده، په کور کې د دې اواز پې اوچت دی او ورته غلی دی، چې دروازې وواله حضرت عمر وله راووته،
سړی ترې روان شو وی هلکه دا دروازه تا والې وه وی یو وی څه وی راووتم که نه وی د ما یو مسله وه خو حل شوه وی څه مسله وه نه دې ما نه تپوس وکړو نه زما جواب ورودی او حل شوه وی ما د ښځې نه فریاد راوړو چې ښځه را باندې اواز اوچتوي وی ستا حل مې کور کې ولیده مسله حل شوه حضرت عمر ورته څه وایي الله اکبر او ورته یې ګوره ښځه د پختۍ نه پیدا ده حضور پاک فرمایي او د بره پختۍ نه پیدا ده نو دا په پښتو کې دا بره پختۍ کږی نو چې دا کار کوي خامخا کوږوالی وپکې وي وی ګوره دا ستا نوکره ده نوکره نه نوکرتوب کار دله کوي کور کې جارو دله نه وایي نوکره ده دا ستا څوکیداره ده د کور څوکۍ دله کوي دا ستا دوبڼه د جامې دله انځي دوبیتوب کار دله کوي دا ستا باورچنه ده ډوډۍ هم دله پخوي او دا د ښځه د بیبیتوب کار هم دله کوي نو پنځه کاره دله کوي نو ګزاره به ورسره نه کوي نو ښځه به هم د خاوند خیال ساتي خاوند به هم د ښځې خیال ساتي ګزاره به ورسره کوي اطاعت بعلها واحسنت فرجها او خپل اندامونه پټ ساتي نن یورپ وایي وی اسلام ښځې له حق نه مونږ ورکړی دی هلکه تاسو څه ورکړه پتلون یې ورته واچو او نیکر یې ورته واچو او بنین یې ورته واچو کمیس پرتوګ یې ته وي دا حق دی دا خو حق نه دی دا خو حق نه دی بربنډتوب خو حق نه ښځه خو د پیسو ګټلو مشین نه دی دوی خو د ښځې بربند اشتهار په دروازو په کوڅو لګوي او پیسې پې ګټي دا خو ښځه تا ذلیله کړه غټ غټ اشتهارونه په کوڅو په لارو کې په پېښور کې یو ځای بل ځای په اخباراتو کې د اشتهارات د ښځو په نوم د ښځو په بربنډتوب پیسې ګټل دا خو تا ذلیله کړه پیسې پې ګټې د هغې وجود بربند کې نیکر ورته واچوې چې خلک دې ته ګوري او زمونږ دا څیزونه خرڅېږي دا خو دې ذلیله کړه دا خو ذلت دی شکر دی شریعت ښځې له حق ورکړه ښځې د کور سرداره کړه درنې کړه خاوند ته وایي په نکاح به اله اخلي چې مهر وله ورکړې مهر دې نه ورکړې نه به په نکاح به نه بوځې کور به وله جوړی خو د کور بندوبست به وله کې خپل حق به وله ورکړې دی ښځې له او چې پلار کره ځي په هفته کې د دې دا حق دی چې دا مور او پلار کره لاړه شي بوځی به دا خو یو ډېر لوی عزت ورکړه بچي ته څه وایي وایي دا دې ګورې مور ده دقه ښځه وه په خاوند یې حق و بچي ته وایي دا دې مور ده ګورې د خپل لاندې جنت ته خیال به یې ساتي به هم خیال ساتي لور به هم خیال ساتي سخر به هم خیال ساتي هلته به پلار هم خیال ساتي میراث کې وایي نیم میراث د سړي په نسبت وړي مې چا پې سوچ نه دی کړی د نیمې نه هم زیات جوړېږي اسنګه ټیک تر الک په نسبت خو میراث نیم دی د سړي مهر دي او د مهر هم پکې راغی د خاوند نه مهر راغی نمبر 1 شو پردي کور ته لاړه د بل کور ته بیا هم د پلار په مال کې میراث وړي هلته کې موړي د خاوند نه میراث دلته نه میراث وړي د رور نه میراث وړي دلته دا نه چې ګنې کور پردی شو ګنې د پلار د مال سره کار نه د پلار پیسه کې به باقاعده ردي میراثي د خاوند نه به موړي او سړي د سړي خو د سخر خواخې نه څه حق نشته د دې هلته نه حق پیدا شو دلته نه به موړي هلته نه به موړي او په سر یې څه ذمهداري څه بوج هم نشته نو د سړي په سر خو بوج دی د مارونو شریعت او اسلام ښځې ته په ډېر دروند نظر کتلی دي خو چې ښځه ښځه وي او چې ښځه ښځه ني او سړی سړی ني چارپایان او حیوانات دي شریعت ولې حق نه ورکوي شریعت حق درکړه خو تا هغه حق قبول وکړو نو شکر الحمدلله زموږ معاشره اسلامي ده موږ مسلمانان یو په دې ټول وایي الحمدلله خو د خپلو بچو باندې قرآن زده کې په صحیح طریقه پې قرآن زده کې او په د خپلو ماشومانو علم وکړې او دا د پښتو د اردو کتابونه دا وله پیدا کې چې هغه ورته ښایې په خپله عقیده ورته وښایې د مولانا مفتی کفایت الله صاحب یو کتاب دی تعلیم الاسلام ډېر ښایسته ښکلي کتاب دی سوال او جواب شکل کې دا وله راوړی بهشتي زیور دی یا د جنتی کالی پښتو کې د هغې ترجمه ده یا پښتو کې باید تفسیرونه یې ترجمې یې شوي دي هغه د زنانه وله راوړی یا ورته کې دی په هغې یې پوه کې او پرده وله جوړه کې